الله نور السماوات والأرض. د البقره د سورت د 1 2 او 3 آیاتونو ژباړه او تفسیر. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ژباړه: نو وښودل الله جل جلاله آدم ته نومونه د ټولو پاسنیو او ځمکنیو شیانو. بیا یې وړاندې کړل هغه ټول شیان فرښتو ته. نو ویې ویل: خبر راکړئ تاسو ماته په نومونو د دې شیانو سره، که یې تاسو رښتیا ویونکي، یعنې په خپل دغه وینا کې. ویې ویل: فرښتو، نسبت د پاکۍ کوو تا ته له ټولو عیبونو او اعتراضونو. نشته هیڅ علم موږ لره مګر په هغه شي چې ښودلي دي تا موږ ته. بېشکه ته هم ښه عالم یې او ښه د حکمت خاوند یې. تفسیر: لنډ دا چې حق تعالی آدم علیه السلام ته د هر شي نوم او د هغه حقیقت او خاصیت، ګټه او تاوان ور وښود، د دې لپاره چې د هغه خاص حکمت او اساسي مصلحت فرښتو ته څرګند شي. د دغو پاسنیو یادو شویو شیانو پوښتنه یې له فرښتو څخه وفرمایله، مګر هغوی په ځواب کې په خپل عجز او قصور اعتراف وکړ او ښه وپوهېدل چې بې له دې عمومي معلوماتو څخه هیڅوک پر ځمکه خلافت نشي کولی. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله جل جلاله وویل: ای آدمه، خبر کړه دوی په نومونو د دې شیانو. نو کله چې آدم خبر ورکړل دوی ته په نومونو د هغو شیانو، وویل الله جل جلاله: آیا نه مو ویلي ما تاسو ته چې بېشکه زه پوهېږم په پټو شیانو د آسمانونو او د ځمکې، او پوهېږم پر هغو شیانو چې ښکاره کوي یې تاسو ته، یعنې په خپله ژبه، او په هغو شیانو چې تاسو یې پټوئ، یعنې په زړونو کې. تفسیر: وروسته له دې د آدم علیه السلام څخه د عالم د ټولو شیانو په نسبت سوال وشو، نو هغه ژر تر ژره هغه ټول ملایکو ته ور بیان او ټولې فرښتې داسې متعجبې او حیرانې کړې چې د ده په علم احاطه یې تحسین او آفرین وویل. نو دلته الله تعالی ملایکو ته وفرمایل: آیا تاسو ته مو نه ویلي چې بېشکه زه ښه پوهېږم په پټو شیانو د آسمانونو او د ځمکې، او ښه خبر یم په هغو شیانو چې څرګندوئ او پټې یې ساتئ په خپلو زړونو کې. له دې څخه پر عبادت باندې د علم فضیلت ثابت شو. وګورئ چې په عبادت کې فرښتې حد ته رسېدلې وې چې معصومې دي، مګر څرنګه چې په علم کې د انسان څخه کمې دي، نو ځکه یې د خلافت مرتبه انسان ته داسې ورکړه چې فرښتې هم ورته تسلیمې شوې. ومن الله توفیق.